السلام علیکم ګرانو او محترمینو ملګرو، په دې کې چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، نننۍ ویډیو په دې یوټیوب د زده کړې په خاطر درته جوړو. ځینو ملګرو موږ سره په واتساپ کې او ځینو په فیسبوک کې دا پوښتي وو چې تاسو موږ ته د یوټیوب د چینل د جوړولو یو کورس پیل کړئ. دغه کورس به انشاءالله موږ په ترتیب سره تاسو ته په یوټیوب کې ځینې ویډیوګانې اپلوډ کوو او تاسو ته به په یوټیوب کې اپلوډ کوو او تاسو به یې ګورئ او د دغه ویډیوګانو په ترتیب سره به تاسو څنګه کوئ خپل یوټیوب چینل مخته بیایئ. تاسو باید یوې خبرې ته پام وي، هغه دا چې تاسو کله یوټیوب اوپن کړئ او تاسو موبایل کې د جمیل آی ډي هم نه وي او تاسو یوټیوب نه وي جوړ کړی، نو تاسو ته به داسې ویډیوګانې راوړي. دغه ویډیوګانې هغه دي چې کومې په نړیواله سطحه زیات لیدونکي لري، یعنې دلته هره ویډیو له 22 میلیونو څخه زیات لیدونکي لري او دلته تاسو ته راوړي. خو کله چې تاسو په یوټیوب کې چینل جوړ کړئ او همدا شان هغه خپل د جمیل آی ډي ورکړئ او یوټیوب جوړ کړئ، تاسو ته به خپل یوټیوب چینل به جوړ شي. له هغه څخه وروسته به تاسو ویډیو هم کې اپلوډ کوئ شئ. په نننۍ ویډیو کې درته د یوټیوب چینل د جوړولو لومړنۍ ویډیو اپلوډ کوو، یعنې تاسو ته دغه ویډیو جوړو تر څو د دغه څخه لومړنۍ هغه د فایل کوم کار چې وي هغه به تاسو پیل کړئ. کله چې تاسو د کونج باندې کلیک کړو، تاسو ته به دغه صفحه پرانیزي. کله چې دغه صفحه تاسو پرانیزي، دلته به په ساین ان باندې کلیک کړئ. دلته ایډیټ اکاونټ، کله چې په ایډیټ اکاونټ باندې تاسو کلیک کړو، دلته به تاسو یو څه انتظار ورته وکړئ تر څو دغه صفحه راوړي. دلته دوستانو که تاسو د جمیل یا د پلیسټور آی ډي جوړه وي، هغې ایمیل به ورکړئ او له هغه څخه بیا وروسته پاسورډ ورکړئ. خو ولې که جوړه مو نه وي، تاسو به دلته په کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې په کریټ اکاونټ باندې کلیک کړو، نو تاسو به فار مای سیلف د ځان لپاره یې جوړوئ. دې باندې به څنګه کوئ؟ کلیک وکړئ. دلته به نوم ورکړئ. که تاسو یې په هر نوم جوړوئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده. مثلا زه فرست لومړی نوم احمد ورکوم او دویم لاست نیم افغان. دلته به تاسو نه د پیدای عمر غواړي. په کال کې به تاسو یو عمر ورکړئ چې هر څومره وي، خو ولې دلته تاسو باید د یوټیوب د چینل لپاره باید یو څه عمر زیات ورکړئ چې تاسو څخه په راتلونکي بیا مشکل جوړ نه کړي. دلته به تاسو میل انتخاب کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو نه ایمیل غواړي چې تاسو باید په څه باندې ایمیل جوړ کړئ، په کوم نوم. زه احمد افغان یو څلور. دلته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې هلته هغه کوم ایمیل غوښته هغه ورکړو، دلته به تاسو نه پاسورډ غواړي. کله چې تاسو پاسورډ هم ورکړو، تاسو به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته وایي چې تاسو پاسورډ یو څه اسانه ورکړی ده. تاسو باید د پاسورډ یو اوږد ورکړئ، نمبر کې ووهئ او همداشان اوس یې ګورو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک کړئ، نو تاسو ته دا ځای دلته به تاسو یو نمبر ورکړئ.
خپل د تلیفون شماره درنه غواړي او هغه به ورکړئ. هغې شمارې ته به یو څه انتظار وباسئ. تاسو ته به رساله راسي او هغه ویریفیکیشن کوډ به دلته هم ورکړئ. تاسو به په نیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. له دې څخه وروسته به تاسو د جمیل آی ډي جوړه شي. کله چې جوړه شوه تاسو به په هغې باندې کلیک کړئ. له دې څخه به وروسته تاسو د یوټیوب لپاره لومړنی ابتدایي کار چې کوم ده هغه د جمیل آی ډي جوړول دي. هغه به جوړ شي. له دې څخه وروسته تاسو یو څه نور سیټینګ دی چې باید تاسو یې په خپل یوټیوب کې وکړئ او ستاسو ویډیوګانې څنګه شي. راځو یوټیوب ته اوس کلیک کوو. دلته تاسو دوستانو دغه ځای ولیدئ چې دلته یوه نوې صفحه پرانیستل شوه. یوه نوې صفحه پرانیستل شوه او مخکې دلته ساین ان ولیکئ. کله چې تاسو دلته دا ځای راواخلئ تاسو به په یور چینل باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو د یوټیوب چینل نوم څه وي. مثلا زه پښتو کې ورته چې مدني نعتونه. تاسو به په کریټ چینل باندې کلیک کړئ. دوستانو دغه یوټیوب چینل جوړ شو. دا چې یوټیوب چینل کې باید ویډیو څنګه اپلوډ کړو. یوټیوب چینل څنګه وګورو چې څنګه مخته روان دی یا نه، او همداشان څنګه کولی شو چې زموږ یوټیوب چینل مخته لاړ شي. باید څومره لیدونکي ولري او د یوټیوب کوم شرایط چې دي هغه 1000 سبسکرایبره او باید په یو کال کې یو شخص پوره کړي او همداشان 4000 ساعته د یو شخص ویډیو څنګه وکتل شي. دغه او دې ته نورې ویډیوګانې چې ډېرې ضروري او اهمې دي تر څو یو شخص د دغه ویډیوګانو په جوړولو سره خپل ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړي او د دغه یوټیوب چینل څخه د وخت په تېرېدو سره په انلاین شکل پیسې وګټي. دغه او دې ته نورې پوښتنې به په راتلونکو ویډیوګانو کې موږ تاسو ته په ډېر روښانه او واضحه توګه وړاندې کړو. د دې لپاره چې تاسو زموږ یوټیوب چینل دغه ټیک درمان سبسکرایب کړئ او تاسو باید دغلته د کوم سبسکرایب چې وینئ تاسو باید زموږ یوټیوب چینل لومړی سبسکرایب کړئ او په څنګ کې باید د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پر وخت در ورسیږي او زموږ ویډیو در سره لایک هم کړئ. که کوم پوښتنه د یوټیوب چینل په باره کې لرئ نو حتما یې زموږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ تر څو موږ د هغه په باره کې تاسو ته معلومات درکړو یا که د ویډیو ضرورت و ویډیو درته اپلوډ کړو. له ملتیا مو مننه. ښاد، بریالي، کامیابه او سوکاله اوسئ. الله په امان. ښه وخت.